بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د یو مارکیټ مالک مارکیټ جوړوي، مارکیټ اعلان نه دی جوړ کړی، دکانونه پر خلکو خرڅوي، البته نیمه پیسې اوس غواړي، نیمه پیسې هغه مهال غواړي چې کله مارکیټ جوړ کړي او دکان ورته تسلیموي. نو اوس ما نیمې پیسې ورکړي دي او دغه دکان مې هم د تجارت لپاره نه دی رانیولی، د خپل کاروبار لپاره مې رانیولی دي. د دغه پیسو زکات اوس پر ما دی که د دې مارکیټ پر مالک دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې دغه د دکان د مارکیټ مالک پر تا باندې دکان خرڅوي، دغه سودا صحیح نه ده، ځکه تر څو چې مبیعه موجوده سوې نه وي د ناموجود شي خرڅول جایز نه دي. یوه خبره ده. او که چیرې عرف و رواج داسې راغلی چې خلک پیسې مخکې اخلي، اصلا د دکان نه ورباندې خرڅي، بلکې مقصد دا وي چې دغه پیسې د ګرو په شکل ورته پرتي یا د قرض په شکل ورته پرتي، نو که چیرې د ګرو په شکل ورته پرتي وي یا د ګرو په شکل ورته پرتي وي، نه زکات یې پر تا سته نه پر ده سته. او که د قرض په شکل ورته پرتي وي، بیا نو زکات پر تا باندې سته، پر ده باندې نسته. خو سودا جایز نه ده. یوازې د جوړېدو لاره یې دا ده چې دا ستا پیسې به یا په رهن د ده سره پرتي او یا به په قرض. که په رهن پرتي وي زکات پر یوله نسته، نه پر راهن نه پر مرتهن. او که چیرې د قرض په ډول ورته پرتې وي، نو بیا د پیسو مالک ته زکات به یې ته ورکوې. الدر المختار وحشي ابن عابدین جلد دوم صفحه 3 هندیه جلد اول صفحه 102 البحر رائق جلد دوم صفحه 209. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن